پرسن به څه ډول کلاس اوسېږي دې نه فقط په انهریټنس کې موږ استفاده کوو نور د خپله د پرسن کلاس آبجکټ موږ منځ ته نه راوړو نو دا کلاس باید څه ډول کلاس موږ ترېنه جوړ کړو دې څخه ابسټرکټ کلاس ترېنه جوړ کړو او موږ ویل کله چې موږ له یو کلاس څخه وغواړو چې ابسټرکټ کلاس جوړ کړو نو د هغې کلاس منځ کې باید حداقل یو پیور ورچوال فنکشن ولرو نو راځو د پرسن دپاره مثلا پرایویټ یا هم پروټیکټډ یا اخلو نیم چې ده نیم د پرسن دپاره څه ډول اخلو protected name دا به name به فقط په the person په child څومره children دي په هغه کې به access کېدلی شي نور public نه شي access کېدلی او public function ورته اخلو void set name یو function به اوسي څه کار به ترسره کوي name به set کوي د person دپاره cout enter name of the person یو میسج ښکاره کوو هر ډول میسج چې اوسېږي تر څو یوزر پوه شي د پرسن نیم غواړي او د سین لارې نیم اخلو په کوم وریبل کې سټور کوو د همدې کلاس په نیم وریبل کې سټور کوو دا چې هر کلاس هر پرسن نیم لري او نیم باید سیټ شي نو نیم موږ خپله د پرنټ کلاس کې ورته ورکوو او بل کوم هغه اخلو string get name get name به څه کار کوي فقط د پرسن نوم به ریټرن کوي دا دوه هغه فنکشنز دي چې هر پرسن دپاره سیم دي یعنې که چېرې ډاکټر اوسېږي که انجینر اوسېږي یا مثلا سټوډنټ اوسېږي ټیچر اوسېږي هر یو پرسن ده او نیم سیټ کوي او بیرته نیم ګیټ کوي ټولو دپاره میتد یو ډول ده یعنې هغه طریقه دوی د نیم د سیټ کولو او د ګیټ کولو طریقه یو شان ده نو ځکه هم موږ دا په پرنټ کلاس کې اخلو داسې فنکشنز چې هغوی ټول کلاسونه ولري اما د امپلیمنټیشن میتود یې تغییر وکوي یعنې امپلیمنټیشن طریقه یې تغییر وکوي مثلا پرون موږ وویل چې اوس پرسن ټیچر هم پرسن ده او سټوډنټ هم پرسن ده اما د دوی مثلا یو میتود دی لري چې هغه فرق کوي دواړو ترمنځ یا مثلا موږ وغواړو چې دوی ترمنځ اوس د جایزې لپاره کاندید پیدا کړو صحیح ده چې کوم استاد کاندید دی د جایزې لپاره او کوم شاګرد یا کوم محصل کاندید ده نو د استاد لپاره بیل شرطونه دي او د محصل لپاره یا د شاګرد لپاره بیل شرطونه دي یا کنډیشنز یې تغییر کوي اما فنکشن یو فنکشن ده مثلا موږ وایو ایز کاندیډیټ یعنې چې د استاد یا شاګرد مو کاندید ده یا نه ده کاندید شوی د جایزې لپاره یو جایزه ده مثلا یو څه کلنۍ جایزه ده یا مثلا د کوم ځای څخه راغلې ده چې دا د هغه وړ استادانو ته ورکړل شي یا د هم هغه وړ محصلینو ته ورکړل شي نو دې لپاره موږ د محصل او د استاد دواړو لپاره فنکشن لرو اما امپلیمنټیشن یې بیل بیل ده نو هغه فنکشن چې د ټول چایلډ یا چلډرن کلاس یې ولري اما امپلیمنټیشن یې متفاوت اوسېږي موږ هغه څه ډول نیسو په پرنټ کلاس کې پیور ورچوال فنکشن د هغې څخه جوړوو هغه فنکشن د څه په نوم سره مثلا موږ اخلو void set data یو set data فنکشن اخلو ځکه چې شاید چلډرن کلاس ځینې نور ډیټا ولري اما د هغې د سیټ کولو لپاره بیل بیل میکانیزمونه لري نو set data فنکشن موږ څه ډول نیسو پیور ورچوال نیسو ورچوال کله چې یو فنکشن مو مساوي کو صفر سره څه ډول فنکشن ترنه جوړیږي پیور ورچوال فنکشن ترنه جوړیږي بل اخلو void get data دا هم څه ډول نیسو پیور ورچوال فنکشن نیسو یعنې دې لپاره ډیفینیشن مست ده ټول چلډرن کلاس باید څه وکوي هر چلډرن هر چایلډ چې له دې کلاس څخه منځته راځي باید دا فنکشن مو ورایټ کړي دغې لپاره باید ډیفینیشن وکوي او یو بل فنکشن چې موږ کوم کنډیشن مخکې ویلو چې از کاندیډیټ یعنې د جایزې لپاره کاندید ده یا نه ده کاندید ورته نو دا فنکشن مو باید څه ډول شي پیور ورچوال فنکشن شي دا درې هغه فنکشن شوز چې هر چایلډ کلاس باید څه وکوي ډیفینیشن ورته وکوي که چېرته ډیفینیشن ونه کوي د موږ سره کمپایل ټایم ایرر ده او کمپایلر مو اجازه نه راکوي تر څو پورې کود مو کمپایل کړو نو راځو لومړی چایلډ منځته راوړو کلاس مثلا لومړی چایلډ سټوډنټ دی د کلاس سټوډنټ پبلیکلی انهریټ کېږي له چا څخه له پرسن څخه اوس د سټوډنټ کلاس باید کومې فنکشن ورایټ کړي
کومه فنکشن must دي چې باید override کی دا درې functions نو راځو public void set data کوم خصوصیات دي چې هغه د محصل لپاره بیل دي او هر پرسن نه لري اما محصل لري شاګرد لري هغه کوم خصوصیات دي مثلا موږ وایو داسې یو خصوصیت چې هغه محصل ولري هغه ونه لري number of certificates صحیح ده چې د تحصیل په دوره کې څومره سرټیفیکیټس اخیستي دي یا هم مثلا موږ وایو فلوټ جی پی ای صحیح ده یا مثلا پرسنټیج موږ په خپل حساب چې پنتون کوم هغه ده پرسنټیج ورته اخلو نو دا خصوصیات دي چې عام شاګردان لري اما ټول خلک نه لري مثلا ټول هر پرسن نه لري اما هر شاګرد لري نو راځو اوس دا سیټ کوو څه ډول سیټ کوو لومړی مخکې له دې څخه چې سیټ ډیټا فنکشن کې موږ دا خصوصیات سیټ کو باید څه کار وکړو د parent class set name فنکشن کال کو set name څه کار کوي نوم سیټ کوي د پرسن لپاره هر محصول نوم لري نو د په خاطر باندې دا فنکشن مو پبلک ده او څه ډول انهریټنس مو کولو پبلک انهریټنس مو هم وکولو نو set name فنکشن په دې کلاس کې څه ډول د پبلک مو اکسس کولای شو لومړی به د محصول لپاره نیم سیټ کو بیا دغه لپاره نمبر اف certificate set کولای شو نو لیکو چې cout enter the number of NOS د سین لاره یاخلو په کوم وریبل کې سٹور کوو NOC number of certificates وریبل کې لږ څه وروسته راځو void بل کوم فنکشن چې باید override کی get data په get data کې هم انداز کوو لومړی باید د parent class get name فنکشن څخه کالی کو نو هغه موږ ته string return کوي cout name get name به return شي د ځای ته او name به بیرته ښکاره شي صحیح شو دوه فنکشنز مو override کې او بل د student class specific data کومه چې باید ښکاره کوم number of certificates نو cout NOC دلته number of certificates ښکاره شي دوه فنکشنز مو override کړل درېیم فنکشن مو کومه فنکشن ده چې باید override کو is candidate دا فنکشن باید څه ډول شي override شي ولې باید override شي ځکه چې څه ډول فنکشن ده pure virtual function ده ځکه pure virtual function ده چې صفر سره مساین کړي ده او د دې لپاره definition must ده چې باید هر child د لپاره definition وکړي هر children باید دا define کړي نو راځو د return time مسلې کله void دا به بول ونی صحیح ده بول یعنی ویلیو باید return کړي چې ته کاندید اوسېږي true کنه اوسېږي false موږ شرط ورته ورکوو وایي چې چیرې د یو محصل څومره سرټیفیکیټ چې اخیستي دي د هغې تعداد له لاس څخه زیات اوسېږي نو دا محصل څه ده کاندید ده د شي لپاره کاندید ده دغه جایزې لپاره کوم پرایز چې راغلی د هغې لپاره یعنې کاندید ده نو موږ لیکو چې بول is candidate څه وایي ورته if چې څه اوسېږي څه شرط ورته ورکوو که چېرته NOC لوی اوسېږي د څو څخه د لسو څخه نو څه باید ریټرن کړي true ښه لاند لیف څخه استفاده نه کوو له کوم اپریټر څخه استفاده کوو ترنري اپریټر څخه استفاده کوو ریټرن کوو که چېرته NOC مو لوی اوسېږي له څو څخه د لسو څخه نو څه باید ریټرن شي true else false دا اپشن مو په یاد ده څه ډول کار کوي که چېرته NOC له لسو څخه لوی اوسېږي نو څه به ریټرن کړي true else false به ریټرن کړي دا is candidate فنکشن شو او نور دا کلاس خلاص شو بل کلاس انهریټ کوو څه په نوم سره ټیچر صحیح ده پبلک له پرسن څخه ځکه هر استاد هم یو شخص د یو د پرسن کلاس مربوط کیږي اند څخه باید انهریټ شي
نو راځو هغه خصوصیات چې یو استاد یې ولري په هغې باندې موږ یو کنډیشن ونیسو یعنې موږ یې از ا کنډیشن واخلو بیا وروسته چې دا جایزې لپاره کاندید ده که نه ده کاندید داسې یو خصوصیت د استاد لپاره هم لیکو هغه خصوصیت به څه اوسېږي integer number of publications صحیح ده چې څومره پیپرز یې پبلش کړي دي یا مثلا څومره کتابونه یې پبلش کړي دي نو معمولا په پیپرز باندې ډیسیژن اخیستل کېږي په نورو پوهنتونونو کې یا په ماډرن یونیورسټي چې کوم دي هغوی استاد ته یو پوهنتون ته په څومره چې پیپر پبلش کېږي څومره چې یو استاد مثلا ریسرچ کوي موږ هومره دغه استاد ویلیو جوړېږي ورسره نو موږ هم اوس نمبر اف پبلیکیشن دلته اخلو ان او پی او دا باید څه کوو موږ سیټ یې کوو پبلیک په کومه فنکشن کې سیټ کوو واید سیټ ډیټا سیټ ډیټا فنکشن باید اوورراید شي ځکه چې پرنټ کلاس کې دا پیور ورچوال فنکشن ده نو لومړی باید کومه فنکشن کار کوو موږ سیټ نیم سیټ نیم د کوم کلاس څخه راغلی ده د پرنټ کلاس څخه او له هغې څخه وروسته څه وایو enter the NOP number of publications of the teacher د سین لاره یې اخلو او په څه کې سټور کوو NOP په دې وریبل کې سټور کوو ښه بله کوم فنکشن باید اوورراید کوو واید get data get data کې لومړی کومه فنکشن کال کوو د parent class get name او get name مو څه ریټرن کوي موږ ته string چې ریټرن شي باید څه کې ښکاره کوو په سی آوټ کې له هغې څخه وروسته څه ښکاره کوو دلته به نو یو میسج ورڅخه ښکاره کوو په دې نیم سره تر څو موږ پوه شو دا نیم ده نیم دا ده او number of publications NOP دا کار کوو او نوی لاین ته هم راځو end line کوم ځای کې ستونزه ده ښه ستونزه نشته د ایرر خلاص شو دلته هم end line ورته ورکړو تر څو بیا موږ سره آوټپوټ منظم ښکاره شي NOC او دلته هم یو end line صحیح شو ښه بله کومه فنکشن ده چې باید په ټیچر کلاس کې اوورراید کړو as candidate نو څه لیکو چې بول as candidate دې ته هم هماغه کنډیشن ورکوو ریټرن که څه ریټرن که چېرته NOP لوی اوسېږي له 5 څخه که چېرې استاد د 5 څخه زیات کتابونه لیکلي یا یې مثلا پیپرز پبلش کړي اوسېږي نو څه کار باید وشي ترو یعنې دا استاد کاندید د څه لپاره د هغه جایزې لپاره چې کومه مثلا ټاکل شوې ده ایلس څه ده فالس ده دا کنډیشن مو هم ورته ورکو او نور څه کار کوو تر دې ځایه پورې پوه شولئ لومړی د پرسن کلاس لرو دا ابستراکټ کلاس ده ځکه ابستراکټ ده چې د منځ کې درې فنکشن مو څه ډول دي ورچوال دي که چیرې د یو کلاس منځ کې یو فنکشن هم ورچوال شي هغه ته موږ څه ډول کلاس وایو ابستراکټ کلاس ورته وایو بل هر ابستراکټ کلاس کې چې کومه فنکشن د موږ سره پیور ورچوال دی هغه باید ټول چلډرن دغه اوورراید کی باید دغه لپاره ډیفینیشن وکوي او دغه لپاره چې فنکشن پیور ورچوال فنکشن تر نه جوړ څه کوو دغه لپاره په صفر سره اساین کوو دوه کلاسونه مو انهریټ کړل سټوډنټ او ټیچر او په دواړو کې مدري فنکشن چې کوم پیور ورچوال فنکشن هغه مو څه کړل اوورراید مو کې چې سیټ ډیټا ګیټ ډیټا او اس کاندیډیټ درې فنکشنز دي اوس موږ څه کار کوو یو پوینټر اری اخلو د کوم کلاس د پرنټ کلاس او په کوم ابجیکټ اساین کوو چلډرن کوم چې سټوډنټ او ټیچر نو پرنټ کلاس مې څه په نوم سره ده پرسن په نوم سره ده پرسن پی که چیرې موږ ساده ابجیکټ منځته راوړو نو موږ کمپایلر اتومات ایرر راکوي مثلا او بی جی یو نوم ورته ورکوو دې لاندې څه کوي سره کرښه ده که چیرې ورته راشو چې ایرر څه ده object of abstract class type person is not allowed صحیح ده وایي کوم کلاس چې ابستراکټ شي د هغې لپاره تاسې object نشئ جوړولی فقط څه استفاده نه کولی شئ په inheritance کې فقط استفاده نه کولای شو اما پوینټر object یې منځته راوړلی شو مثلا چې ته ولیکو چې static obj بیا کوم مشکل نه لري دې په خاطر باندې چې موږ وکولای چې د children reference په دې کې سټور کوو موږ دا کار کولای شو اوس array منځته راوړو person
ایرې نوم ورته ورکوو یا هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ. څو نفره مثلا 2 نفره 10 نفره بس صحیح ده 10 نفره سټور کوو. غواړو داسې ډاینامیک پروګرام جوړ کړو چې د یوزر په خواږه باندې که چېرته په ایرې کې ټول سټوډنټ سټور کوي یا ټول ټیچر سټور کوي یا دوی یو میکس کمبینیشن سټور کوي باید سټور کړلی شي. یعنې آبجیکټ مو یو آبجیکټ د عامه مختلف کلاسونه آبجیکټونه په دې باندې موږ سټور کولی شو. نو راځو څه کار کوو انټیجر کاونټ یو وریبل اخلو او دې ته لومړی 0 اساین کوو یا انډیکس وریبل اخلو مساوي کیږي 0 سره. اوس فار لوپ ورته اخلو یا وای لوپ ښه ده تر څو پورې چې do while ښه وایو چې باید څه کار وشي یوزر ته خواږه ورکړي چې سی آوټ enter S for student and T per teacher. د یوزر خواږه د چیرې غواړي student insert کې باید S پریس کې S باید پریس کې او چیرته غواړي teacher insert کې باید څه پریس کې T. نوی لاین ته راځو سین یو وریبل اخلو مثلا د سی ایچ په نوم سره یا د چایس په نوم سره صحیح شو. دا وریبل باید کوم ټایپ ولري کریکټر چایس. اوس راځو چایس وریبل مو واخیسته او په دې کې به ټي یا هم ایس موږ سټور کوو. اوس څه کار کوو کنډیشن مو چې کوو وایو اف که چېرته چایس مو مساوي په شي سره په ټي سره نو څه کار باید وشي static array of index باید مساوي په شي سره په نیو سټوډنټ سره په نیو ټیچر سره د ټیچر د کلاس آبجیکټ من سره شي صحیح ده کاستریک خو نه ورسره اخلو صحیح ده پاینټر بیا راځي صحیح او ارې ده انډیکس پلس پلس به په دې باندې موږ کومه فنکشن کال کوو set data لومړی باید کار کوو صحیح ده چې د هغې ډیټا موږ سیټ کړو انډیکس پلس پلس ولې لیکو تر څو راتلونکي لپاره انډیکس یو په اندازه باندې زیات شي مثلا که چېرته په 0 باندې سټور شي لومړی ډیټا سیټ کېږي بیا څه کار ترسره کېږي ورباندې پلس پلس کېږي ځکه پوسټ فکس انکریمنټ مو کړی ده صحیح ده ایلس کې څه ورته وایو یا بله میف ورته ورکړو که چېرته چایس مساوي شي په چي سره په ایس سره نو د کوم کلاس آبجیکټ باید من سره شي ارې ده انډیکس باید مساوي شي په شي سره په نیو سټوډنټ سره او ارې د انډیکس پلس پلس په دې باندې کوم فنکشن کال کوو set data فنکشن او آخر کې څه کار کوو cout do you want to enter another record دا میسج به کارش صحیح ده د سین لاره به واخلو په کوم وریبل کې به سټور کړو چایس وریبل کې به سټور کړو تر څو پورې چې چایس مساوي شي په شي سره په یاس سره یعنی په وای سره یا هم په لوی حروفو سره وای کې څوک ورته ورکړي چې د چایس مساوي شي په دې وای سره د یوزر سره به هیلپ وکړو تر څو پوه شي چې څه انټر کړي صحیح ده y or y per yes and n per no ښه
تر دې ځای پورې پوه شولئ څنګه ګورئ do while loop استعمال کو enter is per student and t per teacher صحیح ده same choice ورکول کیږي چې چیرې t enter شو نو د ټیچر د کلاس object منځ راځي په ارې کې بستور کیږي چې کوم ارې مخېسته ده ځکه ارې د موږ سره parent class ارې ده او کولای چې هر child object په خپل ځان کې سٹور کړي دغه نه وروسته set data function به کال کی یعنی د همغه ټیچر set data function به کال شي او data به set شي سم ده لغه څخه وروسته کچېرې چا اسمو ایس شي د کوم کلاس object به جوړ شي student او کوم ارې کې بستور شي پیره د انډیکس کې د انډیکس قیمت مو یو ځات شوی د مخکې صفر اوس به یو شوی اوسېږي نو دلته د ارې د انډیکس قیمت بیا یو زیاتېږي او ډیټا ور باندې سیټ کیږي یعنی موږ هدف دا ده چې ارې د موږ سره د کوم کلاس object ده د parent class او pointer ډول سره د pointer ده موږ کولای شو د parent class pointer object ده د children هر ډول reference assign کو څومره children چې دي د ټولو reference موږ څنګه کولای شو ورته assign کولای شو یعنی چې یوزر وغواړي چې هر ځل ټیچر ورته انسرټ کی کولای شي لاس ځل ټیچر انسرټ کی کولای شي لاس ځل سټوډنټ او یا هم دوی ترمنځ یو میکس کمبینیشن اوسېږي کله چې یو ځل یو ریکارډ انسرټ کیږي بیا به وایي چې تغاړه بل ریکارډ انسرټ کی چې ته یاس شو وای نو چایس کې به واخلو او ګورو به چې ته وایو نو بیا به دا تکراریږي لوپ د موږ سره ډو وای لوپ بیا تکراریږي او چې بل حرف وای یا دا لوی ګروپ باندې وای نه اوسېږي مثلا ان اوسېږي کوم بل حرف اوسېږي څه به کېږي لوپ سټاپ کېږي کله چې لوپ سټاپ شي باید څه کار وشي ډیټا باید ټول ښکاره شي بیرته ښکاره کولو لپاره موږ څه کوو a مساوي صفر a کوچنی له n څخه انډیکس چې کوم ده او a پلس پلس نو څنګه به ښکاره کړو ډیټا array د a give data صحیح شو بیرته به ډیټا ګیټ کوي او که چیرې یو سټوډنټ کاندید اوسېږي یا نه اوسېږي که سټوډنټ ته که ټیچر ته باید د لپاره هم کنډیشن چک کړو اف که چیرته ارې د ا is candidate یعنی دا کنډیشن ترو اوسېږي نو څه به ښکاره کړي موږ ته wow the person is candidate صحیح شو نوی لاین ته راشي else به هم نه ښکاره کوي اوس راځو کمپایل کوو یې ګورئ G++ خیرت شتون نه لري او غواړو رانې کو پروګرام ښکاري تاسو ته enter is per student and t per teacher and بنا ورکو دلته باید څه ورکو اور به ورته ورکو نو راځو لومړی غواړو student ریکارډ انسرټ کو enter the name of the person name یې څه ده the student name څه ده احمد بغیر احمد بل student نشته enter the NOS number of دا مو څنګه NOS لیکلی ده certificates صحیح ده هماغه NOC ده صحیح ده enter the number of certificates ده څو certificates مثلا شتون لري د احمد لپاره څو certificates دي 12 صحیح ده do you want to enter another record yes یا no yes صحیح ده enter is per student and t per teacher اس بیا ورکو بل سټوډنټ نوم یې څه ده نوم یې نجمه ده سرټیفیکیټ یې څومره دي ښه 15 یا 14 بل ریکارډ انسرټ کوي ورته یس صحیح ده دا دل ټیچر ورته انسرټ کوو انټر اس پر سټوډنټ اینڈ ټی پر ټیچر کوم ټیچر ده استاد بادام ده صحیح ده number of publication څومره لیکنې کړي دي مثلا فرض کوو شل پیپرز یې پبلش کړي دي او بل ریکارډ انسرټ کوي ورته یس یو بل ریکارډ انسرټ کوو دغه لپاره چې موږ چک کوو چې اس کینډیډیټ فنکشن مو صحیح کار کوي کنه نو دغه لپاره اس بل سټوډنټ هم انسرټ کوو ورته نیم یې څه شی کوو ورته محمود ښه خدیجه
سرټیفیکټس څومره دي چې هغه کنډیشن مو ور باندې چې مثلا 3 سرټیفیکټس لري yes or no بل مسئله ورته نظر کوو نه ان بیک سي نیم احمد ده نمبر سرټیفیکټس 12 دی او د پرسن څه ده کاندیډیټ ده او نیم نجمه ده 15 سرټیفیکټس لري او دا هم کاندیډیټ ځکه چې کنډیشن مو صحیح ده مهرباني او بل نیم چې دا استاد ده شل پبلیکیشنز لري شل لیکنې کړي دا پرسن هم کاندیډیټ د جایزې لپاره او بل نوم چې دا خدیجه ده 3 سرټیفیکټس لري او کاندیډ نه ده ځکه چې موږ کنډیشن نه ده صحیح زموږ هدف څه ده یو ایریا ما هیڅ د کوم کلاس ایریا ده د پرنٹ کلاس او د بیلابل کلاسونو د ټیچر او د سټوډنټ ابجیکټونو مو په میکس ډول سره پکې سٹور کړی دي نو دته موږ څه وایو پولیمورفیزم یو ابجیکټ ته موږ سره د یو کلاس مختلف شکلونه باندې خپل ځان ښکار کولای شي یو ابجیکټ د ایریا د موږ سره یو ایریا د یو کلاس ایریا ده او کولای شي د بیلابل کلاسونو ابجیکټونو په خپل ځان کې سٹور کړي صحیح شو پوه شو ور باندې پوښتنه وي نشته پوښتنه